د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقونو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس د ټولنیز سمون په موخه کړنې ترسره کړي دي. د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم د تطبیق او د ټولنې د روغتیا د تامین په موخه په روانه اونۍ کې 215 تنه هغه کسان چې د رواني اختلالاتو له ناروغۍ ځورېدل راټول او د درملنې لپاره یې د یادو 2 ولایتونو د سره میاشت اړوندو ریاستونو ته ورپېژندلي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقونو اړوند 18 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 8 د کورني تاوتریخوالي، 8 د میراث، 7 د غیر شرعي نکاحګانو، 8 د مهر، 15 د نفقې نه ورکولو او پاتې 11 د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیې د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 10 لویې دښمنۍ او 8 وړې شخړې حل کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړه دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 7 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. دغه راز محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیره او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 102 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.